که چیرې موږ څه ګناه وسي انسانان یو عاجز یو خامخا ګناه راسکي که ګناه وسوله فورا خدای ته توبه باسي د دې ګناه داسې ناوړه اثرات دي داسې نقصانات دي که چیرې دغه موږ ته متوجه سو یا زموږ پر ژوند باندې یا زموږ پر زندګي باندې پرېوتل دا نقصانات بیا والله که خیر ووایي دا مه وایي چې زه ګناه کوم ما ته الله عذاب په دنیا کې نه راکوي آخرت به بیا ګورو نه دا زما په زندګي کې څه بدلون راوستلی سو ډېر بدلون راولي ستا په زندګي کې ته نه پوهېږې ډېر بدلون راولي ګناه دومره نقصانات لري د انسان پر ژوند باندې دومره نقصانات لري که چیرې سړی هغه نقصاناتو ته متوجه سي بیا به همیشه د الله څخه دا خواست کوي چې خدای ما د ګناه څه وساته خو انسان عاجز دی بیا هم ګناه کېږي خو زه نه وایم چې موږ ستاسو به ګناوې نه کوو د ګناه د نه کولو قصد خو به وکړو خو بیا هم که چیرې زموږ څه ګناه وسوله یو خطا وسوه فورا د خدای توبه باسئ نور جرأت مه کوه نورو ګناهو ته ملا مه تړه نورو ګناهو ته مه متوجه کېږه بس فورا خدای ته خپل عاجزي ښکاره کړه چې خدای زه خطاکاره یم عاجزه یم دا ګناه زما څخه وسوه ته ما معاف کړه که چیرې موږ خدای نه خسته ګناهو ته ملا وتړو او ګناوې کوو یوه ګناه کبیره بله ګناه کبیره بله ګناه کبیره بله درواغ وایه دوکه کوه بدنظري کوه دا کوه چغلخوري کوه غیبت کوه دا ټوله ورځ مې په دې تېر سي دا واوره د دې دومرې مردار منحوسه اثرات دي زموږ پر زندګي باندې چې بیا به ته چې ځان خلاصوې نفس په دې وخېږي یو څو نقصانات ما دلته زه درته وایم دویم نقصان چې د انسان په زندگی باندې د ګناهو داسته هغه دا دی چې الله د یو انسان رزق تنګوي ته ګناه کوې خاص کر هغه کسان چې په زنا اخته دي یا په بدنظري اخته دي یا په نورو ګناوړو ګناه کبیرو باندې اخته دي الله جل جلاله پر دې کسانو باندې د رزق تنګي راولي او دې ته یو سخت ژوند ورکوي که درته وایم بعض اوس خلک خدا رقم دي نصیحت قبلهیي نه وجوهات ته لاړ شي دی به دا وایي چې مولوي صاحب موږ ډېر ګناهګاران دي ډېرې پیسې لري دا څنګه دی ګورې دا ځکه د رزق تنګي دا نه منه چې الله پاک جل جلاله د ده څه رزق واخلي یوه معنا یې د هغه ده چې رزق به کم وي پیسې به نه لري بله معنا یې بیا د دې دا ده چې رزق به لري پیسې به لري جایدادونه به لري مارکیټونه به لري رنګ اسباب به د دنیا لري لیکن الله جل جلاله به د ده د زړه څخه چین او سکون وباسي آرام ژوند به نه لري د سکون ژوند به نه لري همیشه به پریشانه وي چې ورته وګورې سره د دومره جایداده سره د دومره موټرو سره د دومره خادمانو سره د دومره مارکیټو جایدادو پیسو دی چې ناسې لاس به در زنې ولي په سوچو فکر کې به ناست هسې به عجب به وي د دنیا ټول غمونه به پر ده باندې مسلط دي دا ګناه اثرات هغه دیندار دنیادار ته هم وګوره بېدینه دنیادار ته هم وګوره خپله به فرق وکړي دیندار دنیادار په خپل دنیا باندې دومره نه دي خوشحاله لیکن بیا هم د دې دنیا سره سره الله تبارک وتعالی دته یو خوشحاله زړه ورکړی دی همیشه خاندي سخاوت کې د خدای په لاره کې مصرف هغه بېدینه دنیادار چې ورسي دلته به دا سترګې راختلي سړی چې وایي خوارکي نشه کړی د نشو په ګولۍ باندې به ځان ته خوب ورولي دغه ته وایي قرآن کې الله وایي من اعرض عن ذکري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى کم څوک چې الله وایي زما د نصیحت څخه یا د قرآن څخه اعراض وکړي زما د نصیحت څخه زما د قرآن یا زما د کتاب څخه الله وایي اعراض وکړي الله وایي زه به دته ډېر تنګ ګزران او ژوند ورکړم ډېر تنګ زندگی به دغه سره د دې د مالداري د پیسو د دولت سره به د په مرګ خوشحاله تا وجه څه شي ده وجه د ګناه وجه ده کله چې انسان پیسې پیدا کړي غرور پکې پیدا سي تکبر پکې پیدا سي لویي پکې پیدا سي بدنظري ته ملا وتړي زنا او تلایز بالله باس قسم ملا وتړي شراب ته ملا وتړي عیاشي او فحاشي ته ملا وتړي دې ملک د عیاشي دپاره ولاړ سه دې دپاره لیکن دغه ته چې وګورې چې د پر مخ باندې د غم او د پریشانی او د تنګۍ او د زړه د بېچینۍ اثرات ته وګورې خوا به دې بد سي چې خدای ښه چې ما ته دې دا پیسې نه درکړي دغه څه لعنت لړل څه شی دی دا خلک د الله نافرماني په دې پیسو رانیسي د خدای نافرماني ته ملا وتړي
او هغه دغه سره د دنیا، سره د دولت، سره د عایش، سره د زیبایش، سره د هر قسم سہولیاتو دا سړی به ډېر په تنګ یعنی اخر به ګوري اثر نور باندې کوي، بیا به ستنې ورلګوي، په ستنو به هم بیا د خوب نه ورځي. دغه ته تنګ ژوند وایي، دغه ته تنګ ګزران وایي. دا د ګناهو په وجه پیدا کېږي. د خدای دپاره د ګناهو څخه ځان وساتئ. که ګناه وي اوس فورا الله ته متوجه سي. دغه دولت، دا مال، دا پیسې چې الله درکړي دي په داسې ځای کې ولګوه، په داسې ځای کې ولګوه چې د آخرت دپاره د هم یو ذخیره سي، آخرت دپاره د هم شی جوړ سي. دنیا چې درته ډېر جایدادمن ولاړه، درته ډېر سرمایداره ولاړه، هغه چې د نړیواله مالداران کسانو د نړۍ پر سطح بینونو هغه هم ولاړه، ته به هم ځې. خو نیکبخته هغه دی چې په خپله دنیا یې خدای راضي کوي، په خپله دنیا یې آخرت جوړ کړي، په خپله دنیا یې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت پیدا کړي، په خپله دنیا باندې ښه حساب کتاب پیدا کړي، په خپله دنیا یې جنت پیدا کړي. دا نیکبخته کسان